الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجاه؟ فقال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الترمذي. حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. ما ورته عرض وکړو چې د نجات په څه کې دي، چې خلاصي نجات په څه کې دي، د دنیا او د آخرت. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: املک علیک لسانک، چې خپل ژبه په خپل قبضه کې وسات. وليسعک بیتک، ستا کور ستا کفایت وکړي. وابکی علی خطیئتک، پر خپلو گناهونو باندې جاړ. محترمینو، کچیرې سړی په دغه درې ټکو باندې عمل وکړي، د دنیا او د آخرت نجات خلاصي ورته حاصله سو. املک علیک لسانک، خپل ژبه د داسې خبرو څخه وساته چې هغه بدې وي، څه ګټه نه رسوي، نه دنیا کې ګټه رسوي نه آخرت کې ګټې رسوي. هسې ټوکې ټکالې مسخرې او پالتو ګپې مجلسونه کوي، یا درواغ، غیبت، پر چا تهمت، دا کارونه کوي. د دې څه ځان وساته، بس ژبه په قبضه کنټرول کې وساته. وليسعک بیتک، ستا کور ستا دپاره کفایت وکړي، یعنی بغیر ضرورت د کور سمه وځه، ځکه چې سړی د کور سره راوځي په ډیرو ګناهونو پریشانۍ کې مبتلا سي، په فتنو کې مبتلا سي. بیا نن سبا خو د فتنې د باران په شان وریږي، هر ځای کې فتنه که راوځي، په بیټکونو کې فتنې، په حجرو کې فتنې، په دکانونو کې فتنې، په بازارونو کې فتنې. بس چې خپل کار دی وکړي، بس بیا کور ته ځه. د شپې مجلسونه، ګپې، بانډارونه دا مه کوه، بس خپل کور ټینګ ونیس. که دې خپل کور ټینګ کړي، بس ته کامیابه سو. خپل اولاد، خپل ورونه، خپل کشران د بیابانه سره راګرځوه، د بار سره راګرځوه، د پالتو ځایونو سره راګرځوه، بس په خپل کور کې کښېنوه. دا غټ خیر دی ستاسې لپاره. وابکې علی خطیئتک، پر خپلو ګناهو باندې ژاړه. عزتمنو، نن بارانونه دي د ګناهو، هر سړی په ګناه کې دی ډوب دی. بس چې ګناه دې وکړه، پر خپله ګناه باندې ژاړه. هسې نه د مرګ د مخکې دې ګناه معاف سوی نه وي. هغه دردونه، تکلیفونه ډېر سخت دي. ځکه الله فرمایي: قو انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، چې تاسې د خپل ځان، خپل اهل و عیال د جهنم څخه بچ کړي. دغه ځای اور په انسانانو او په کاڼو، یعنی په ډبرو بلیږي. نو دا درې ټکي باندې خپله معامله وکړي او خپله کورنیان هم پر راولي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.